په دې خبره مې د خپل ځان سره شر کړی دی. ما په یارانو باندې ټول عمر باور کړی دی. هغه یتیم دی خو پښتون دی چاته لاس نه نیسي. په یو ریمنه شان جوړه کې اختر کړی دی. ته چې واده شوې درنه هېر شومه بېلوزه یاره، خپلو همزولو ته مې ستا ذکر اکثر کړی دی. لیونی راشي په جړا شي بیا په کړه سو خاندي. د پلار د مر خبر په دومره لوی اثر کړی دی. ټول ارمانونه دی بوره شو، لویه شپه تېره شوه، سالاره پاسه مولا بانګ هم د سحر کړی دی. السلام علیکم ملګرو، د سالار ټي وي د طرفه ستاسو د بي ملګری سید سالار یم. ملګرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې همیشه دپاره مې دغه یوه هڅه کړې ده ملګرو شاعرانو پسې ګرځم ځای په ځای او د دوی نه د خوند او رنګ شاعري ریکارډ کوم. هم په دغه لړ کې راغلی ما بونیر ته او دلته زمونږ ملاقات د یو داسې ښاغلي شاه زلمي لیکوال سره وشو. یقینا چې تاسو ټول په دغه شیشه به ګورئ. انګار سوراوال نن د سالار ټي وي میلمه دی. راځئ ملګرو چې په سالار ټي وي کې انګار سوراوال صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ووایو. سوراوال صاحب ډېر ډېر سلامونه مې قبول کړي. ډېره زیاته مننه کوم سید سالار صاحب ستاسو چې دغه ادبي ناستی م را سره را جوړ کړو. سالار ټي وي کې مو ځان سره شریک کړو. یقینا چې خپل ځان د سالار ټي وي جوګه نه ګڼم، دا ستاسو مینه ده او ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره زیاته مننه. انګار سوراوال صاحب زیاتره خلک خو به تاسو پیژني، خو د سالار ټي وي مینوالو سره داسې خپل لنډه شان پیژنګلو. انګار سوراوال یم، د بونیر د سیمې سره مې تعلق دی او په بونیر کې د په سورا کلي کې پیدا شوی یم او هم په دې کلي کې ژوند کوم. صحیح. او ادبي هلو ځلو حوالې سره هم ملګرو ته ووایي چې آیا ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي؟ کم وخت کې چاپ دي؟ دغه ټوله کیسه د سالار ټي وي مینوالو سره وکړي. سالار صاحب په 1998 کې به مې لږ شعر لیکو. تر دې دمه کوشش کو په دغه ادبي سفر کې روان یو. په 2014 کې لومبي کتاب چاپ شو د چاپیرچل په نامو او د هغې نه پس بیا په 2019 کې دویم کتاب چاپ شو سپرلی به بیا په ګلو راشي او فلحال دریم کتاب کمپوز دی او کوشش کو روان. سوراوال صاحب خبرې به هم کو، خو زه خو د پروګرام په اوله کې د زما د سالار ټي وي مینوالو کې زیاتره ملګري داسې دي چې هغوی لکه مسافر دي، مسافر بهر هیواد کې مسافري کوي. نو زه غواړم چې په پروګرام په اوله کې هغوی ته څه شعرونه ډالۍ کړي، بیا به خبرو ته راځو. غزل به ووایم، هغې نه مخکې یو دوه شعرونه ووایم چې د جبورو نه مې سر خوږېږي، ځینې خبرو نه مې سر خوږېږي. د جبورو نه مې سر خوږېږي، ځینې خبرو نه مې سر خوږېږي، ډېرو ملګرو پسې وجاړم، ډېرو ملګرو نه مې سر خوږېږي. ډېر خیال. او دغه د غزل څو شعرونه دي چې نن سبا هر خبره سمې غواړي، ډېر څیزونه د زړه سره سمې غواړي. نن سبا هر خبره سمې غواړي، ډېر څیزونه د زړه سره سمې غواړي. ښه تعلیم او ښه هنر ژوند له پکار وي، دواړه ښه دي خو بس یاره سمې غواړي. ښه تعلیم او ښه هنر ژوند له پکار وي، دواړه ښه دي خو بس یاره سمې غواړي. د یارانو په محفل بلا مین یم، خو هر کار تر خپل صادره سمې غواړي. د یارانو په محفل بلا مین یم، خو هر کار تر خپل صادره سمې غواړي. او ناصافي کور ته په ډکه منګول راشي، انتظار د نور دلبره سمې غواړي. ناصافي کور ته په ډکه منګول راشي، انتظار د نور دلبره سمې غواړي. په بیمار وجود مې ځان ته ټپه وکړه، تله د سم نه تر دې غره سمې غواړي. په بیمار وجود مې ځان ته ټپه وکړه، تله د سم نه تر دې غره سمې غواړي. او نن به خپل انګار له زوړ کمیز ګنډمه، ستا راتلل هم اختره سمې غواړي. نن به خپل انګار له زوړ کمیز ګنډمه، ستا راتلل هم اختره سمې غواړي. ډېر سوراوال صاحب بس زه خو وایم خبرې نه کوو، غوږ یو او سم چې مخې له راځي راته وایه. دغه جي دویم غزل څو شعرونه دي چې هلته کومه پیرې وچ پوچه ځان له مې ستړې کړې خپې وچ پوچه. ډېر ښه دي. هلته کومه پیرې وچ پوچه ځان له مې ستړې کړې خپې وچ پوچه. د یو شهید مور چاته داسې ویل
پښتانه مړه شو ورورې وچ پوچا واه واه ډېر د یو شهید مور چاته داسې ویل پښتانه مړه شو ورورې وچ پوچا زه بونیری وم په یوه پوهېدم بس جو غلط کړم یوې وچ پوچا واه ډېر زه بونیری وم په یوه پوهېدم بس جو غلط کړم یوې وچ پوچا چا ښه پرون تندي خندا وکړله چا تریو نیولې تندې وچ پوچا چا ښه پرون تندي خندا وکړله چا تریو نیولې تندې وچ پوچا او ویل خدای خبر پانګار څه چل وشو داسې اوبه شه سړی وچ پوچا ویل خدای خبر پانګار څه چل وشو داسې اوبه شه سړی وچ پوچا ډېره مننه جي چې داسې کار وشي خو چرته کېږي چې ستا سینګار وشي خو چرته کېږي چې داسې کار وشي خو چرته کېږي چې ستا سینګار وشي خو چرته کېږي مینه کول غواړي د سترګو رب کې جنگ ته چې وار وشي خو چرته کېږي مینه کول غواړي د سترګو رب کې جنگ ته چې وار وشي خو چرته کېږي او دې زهریلا او قتل عام ماحول کې ژوند ته چې لار وشي خو چرته کېږي دې زهریلا او قتل عام ماحول کې ژوند ته چې لار وشي خو چرته کېږي او د دې چینې د دې نخترو خوا کې یو یک هزار وشي خو چرته کېږي د دې چینې د دې نخترو خوا کې یو یک هزار وشي خو چرته کېږي او ویلې زما د جنازې دا سورې ویلې زما د جنازې دا سورې چې په هنګار وشي خو چرته کېږي دغه بل کلام شعرونه دي سالار صاحب چې لامده په پرخه یې باڼه دي خو چې کم پلزي لامده په پرخه یې باڼه دي خو چې کم پلزي سخرسوي پوچې واړه دي خو چې کم پلزي او په خړ ماښام کې په خوارانو کډه واوړېدله پتلو بیخي خوشحاله نه دي خو چې کم پلزي په خړ ماښام کې په خوارانو کډه واوړېدله پتلو بیخي خوشحاله نه دي خو چې کم پلزي او د خوړ په غاړه ځان له ناستم ګورېدم ځان سره دا به مې وې پستي اوبه دي خو چې کم پلزي د خوړ په غاړه ځان له ناستم ګورېدم ځان سره دا به مې وې پستي اوبه دي خو چې کم پلزي او ما ورته خپه ونیوه زه ورته ایثار ځکه شوم ما ورته خپه ونیوه زه ورته ایثار ځکه شوم د چا په شان یې ټول کړه دي خو چې کم پلزي ما ورته خپه ونیوه زه ورته ایثار ځکه شوم د چا په شان یې ټول کړه دي خو چې کم پلزي او اخري شعر د سالار صاحب چې هسې نه ورک شي د جیلم په برید انګار واوړېده ټول عادتونه یې د غره دي خو چې کم پلزي هسې نه ورک شي د جیلم په برید انګار واوړېده ټول عادتونه یې د غره دي خو چې کم پلزي ډېره زیاته مننه جي انګار سوراوال صاحب د پروګرام په اخیری برخه کې راته یو ټول شان کلام بل هم ډالې کې او بیا به کډن غاړو هغه پېښور ته وځو صحیح جي ډېره مهرباني جي دغه د غزل څو شعرونه دي سالار صاحب چې د لار د منځ جرګې مې نه خوښېږي د لار د منځ جرګې مې نه خوښېږي ډېرې اوږدې کیسې مې نه خوښېږي د لار د منځ جرګې مې نه خوښېږي ډېرې اوږدې کیسې مې نه خوښېږي او مونځ کوم جرندې ته ځم غره ته لاړ شم مونځ کوم جرندې ته ځم غره ته لاړ شم نورې تاوې ماوې مې نه خوښېږي مونځ کوم جرندې ته ځم غره ته لاړ شم نورې تاوې ماوې مې نه خوښېږي او په یو ټوپۍ کې سړی ډېر خوښوم په یو ټوپۍ کې سړی ډېر خوښوم د یو ټوپۍ سړی مې نه خوښېږي په یو ټوپۍ کې سړی ډېر خوښوم د یو ټوپۍ سړی مې نه خوښېږي او هغه چې ما به پسې هر وخت جړل هغه چې ما به پسې هر وخت جړل بس اوس هغه کوڅې مې نه خوښېږي هغه چې ما به پسې هر وخت جړل بس اوس هغه کوڅې مې نه خوښېږي او نن یې همزولو ته خندل ویلې نن یې همزولو ته خندل ویلې وې د انګار ټپې مې نه خوښېږي ډېره زیاته مننه کوم انګار سوراوال صاحب د پروګرام په اخیری حصه کې به د سالار ټي وي مینوالو لپاره کم داسې پیغام ورکول غواړم سالار صاحب دغه پیغام
ډېرو مخکو هغه شاعرانو هم په خپلو لیکه ټپه کې ورکړې ده. دغه زړه ټپه راته یادېږي چې خلکه له یو بله زارېږئ دنیا د غم ټالی وخي او ورانه وشي نو. ډېره مننه جیبې ملګرو دا و د سالا ټي وي نننۍ مرکه چې تاسو پکې انګار سوراوال د بونیر د سیمې وکتو. تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم. سید سالار له ورکې اجازت دلوي الله